السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، کامل اوسئ. لکه څرنګه چې موږ اشعار قسم شروع کړی و، نن چې دی د اشعار قسم څلورګونې عملیې ته راځو چې اشعار قسم څلورګونې عملیه ده. نو په اشعار قسم څلورګونې عملیه کې اول راځو چې دی د جمع عملیې. ګرانو زده کوونکو، د جمع عملیه چې دی د اشعار قسم په جمع عملیه د ساده جمع په شان، خو اصول لا دی پکې چې د اشارې علامه چې دی کوم علامه چې دی دا د اشارې علامې لاندې راشي. د اشارې علامه باید د اشارې علامې لاندې راشي. نور چې دی عددونه دی خو هاخوا وروسته ممکن کېږي موږ کولی شو چې د صفرونو په واسطه چې دی ترتیب موږ څه کړو برابر کړو. راځو یو مثال حلو چې څنګه په دې مثال کې چې دی ګورو چې څنګه موږ کولی شو یو اشعار کسر سره جوړ. مثلا 3.4 او بل دی 550.2 ګورئ شاید د دې د جمع له خاطره موږ څه کوو دا ترتیب کوو. ما تاسو ته مخکې وویل چې باید دغه اشارې علاوه چې دی د اشارې علامې لاندې راشي. اوله دلته لیکو 3.4 دغه اشارې چې دی د دې لاندې لیکو صحیح ده 5.5 او دې خوا عدد یې لیکو 2.3. دا څه کوو شمس جمع کوو. دغه ساحې راځو چې دی په صفرونو سره څه کوو ډکوو. دې له خاطره ډکوو ګرانو زده کوونکو چې دغه صفرونه چې دي دلته چې دی په اول خط کې چې دی هم کومه بې ارزښت صفر ده او دلته د اشارې رقم کې چې دی آخر کې هم چې دی بې ارزښت رقم ده. نو د صفرونو په واسطه چې دا څه کوو ډکوو تر څو زموږ چې دی دغه سیستم څه شي برابر شي او دغه عدد موږ څه کوو جمع. لکه ساده جمع په شان ګرانو زده کوونکو، ساده جمع موږ څنګه کوو چې 20 نه د دې خوا نه شروع کوو د ښي طرف نه چې دی چپ طرف ته داسې ځو ورسره. مثلا زموږ چې دی 4 او 6 او 7 خپل شی کېږي 6 5 او 3 سره څو شی کېږي 8 4 او 2 6. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دغه ساحې ته چې موږ ورسېدلو دلته د اشارې نومه دغه اشارې علامه څه کوو دلته ښکته کوو او 3 او 4 بیا سره جمع کوو 3 او 6 څو کېږي 9 او 3 او 5 سره کېږي 8 0 او 5 بیا هماغه 5. دا زموږ چې دی د اشعار کسر جمع سوال موږ داسې حل لکه څرنګه چې دی د جمع عملیه کې موږ ولوستل چې موږ وویل چې اشعار عددونه سره ترتیب کوو. هماغه شان په تفریق کې هم چې دی دغه عددونه سره ترتیب کوو، یعنې اشارې علامه باید د اشارې علامه لاندې راشي. مثلا سوال دی 304.2 او بل دی 4.2 ګرانو زده کوونکو، کله چې دا موږ جمع کوو نو اول چې دی دا څه کوو ترتیب کوو. ترتیب یعنې څنګه موږ وویل چې اشارې باید د اشارې لاندې راشي. نو اولنی عدد لیکو 3.2 نو دغه اشعار علامه چې دی د اشعار علامې لاندې لیکو د دې خوا 2 رقمونه لرو 4 او 3 او دلته چې دی 2 3 4 رقمونه لرو. راځو چې دی لکه څرنګه چې په جمع کې موږ وویل چې په صفرونو په واسطه دغه خالي صحیحونه څه کوو ډکوو او دا صفرونه چې دی کوم ارزښت صفرونه دي او دلته چې دی کوم هغه نور دی. نو راځو دغه چې دی د ساده تفریق په شان چې دی د دې نه چې دی دا څه کوو تفریق کوو دی په ښي طرف ته چې تر اخره پورې ځو. ګورئ ګرانو، صفر نه چې دی 4 نه ځي ورته قص کړو چې 10 نه چې 4 راشي څو پاتې کېږي 6 پاتې کېږي. دلته پاتې دی 2 نه چې دی 3 نه ځي ورته قص کړو چې څو شي 12 نه چې دی چې 3 لا څو پاتې کېږي 9 پاتې کېږي. افرین دلته یو پاتې دی یو ورته قص کړو چې کېږي چې 11 نه چې 2 لا څو پاتې کېږي 9. نو 4 نه بیا هم د 3 نه چې دی 4 نه ځي ورته قص کړو 11 نو 4 لا شي. دلته ګورئ د اشارې نوبت شو، اشارې ښکته کوو 4 نه چې 2 لا 3 نه چې 4 نه ځي ورته قص کړو 11 نه چې 4 لا څو پاتې کېږي بیا هم 9. دلته پاتې دی زموږ څو 2 نه چې دی 4 نه ځي ورته قص کړو 12 نه چې 4 لا څو پاتې کېږي 8 پاتې کېږي. دلته پاتې دی 2 نه چې 7 لا شي بیا
دا اوس زموږ د شار کسر د تفریق عملیات او دا زموږ د نن ورځې درس که چیرې په درس باندې کار وکړئ سوالونه حل کړئ که چیرې پوه شوي نه یاست بیا د ویډیو لاندې کمنټ وکړئ موږ مشکل حل د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمټک سبسکرایب کړئ.